تا نه تپوس کوم ته چې 1 کروڑ روپۍ ګټې د دنیا ګټه نو چې ماشومې سپینګیری به شي او 1 کروڑ روپۍ بالفرض هم ګټې نو بله ورځ به ته ځې او دنیا کې به پاتې شي. نو چې دغه کلمه ځان له وظیفه وګرځوئ او د ورځې 15 پیرې وایې نو د ورځې د مونځ روجې زکات عبادات درود مونځ نفل د قرآن تلاوت د دې نه علاوه د دواړو جهانو سردار رسول الله مبارک د خولې د مبارکې وینا مطابق 1 کروڑ نیکی به د الله په عملنامه کې لیکي. السلام علیکم ملګرو، د جمعې شپه ده. نو نن د سره یوه وظیفه شیر کومه چې په یو پیر ویلو باندې سړي ته 100 لکه نیکۍ میلاویږي. نو نن د سره دغه وظیفه په دې سایټ کې شیر کومه. تاسو دا وظیفه هم واورئ، ډېر اسانه ده او دا ویډیو ډېره ثواب په نیت باندې شیر کړئ، ځکه چې یو پیر سړی دا کلمه ووهي نو هغه ته 100 لکه نیکۍ د هغه په عملنامه کې ولیکلی شي. نو دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې د جمعې شپه ده چې هر یو ملګري ته ورسي، ثواب په نیت باندې شیر کړئ. ټیک ده. او تاسو د سایټ کې دا وظیفه پلی کومه، تاسو دا وظیفه وګورئ. حدیث کې راځي یو کلمه ده وایي دا چې څوک یو واري ووایي یو وار نو الله رب العزت حق آن کې یو فرشتې ته حکم وکړي 100 لکه نیکۍ د په عملنامه کې ولیکي. 100 لکه نیکۍ. هسې دغه کلمه چې یو سړی 15 پیرې ووایي څو نیکۍ به وله ولیکي هلکه؟ 1 کروڑ. تا نه تپوس کوم ته چې 1 کروڑ روپۍ ګټې د دنیا ګټه نو چې ماشومې سپینګیری به شي او 1 کروڑ روپۍ بالفرض هم ګټې نو بله ورځ به ته ځې او دنیا کې به پاتې شي. نو چې دغه کلمه ځان له وظیفه وګرځوئ او د ورځې 15 پیرې وایې نو د ورځې د مونځ روجې زکات عبادات درود مونځ نفل د قرآن تلاوت د دې نه علاوه د دواړو جهانو سردار رسول الله مبارک د خولې د مبارکې وینا مطابق 1 کروڑ نیکی به د الله په عملنامه کې لیکي. هلکه دا هم خوښه ده او که نه؟ 1 کروڑ نیکی. هغه کلمه دا ده ټول ملګري وایي لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا د ښکلي او مبارک پیغمبر وینا ده چې یو وارې څوک ووایي د جمعې د مونځ اجر به الله ځان له درکړي. د راتلو ملګرو وظیفه تاسو واورېدله، ډېره اسانه ده او دا لازمي خپله وظیفه وګرځوئ او یاد یې کوئ. خو ویډیو نور ملګرو سره لازمي شیر کړئ چې هغو ته هم دا وظیفه ورسي او هغوی هم یاده کړي او خپل عادت یې جوړ کړي، نو ثواب به هم کېږي. دغه یو شارټ ویډیو وه ستاسو سره مې شریکه کړله. امید لرم چې خوښه شوې وي. د بلې ویډیو پورې اجازت راکړئ. د الله په امان.